Hello dear friends. In today's lesson I'm going to teach you what is the sentence, clause and phrase. دوستانو د نن په درس کې به دا زده کړو چې جمله، عبارت او clause څه شی دی. Let's start from the sentence. راځو چې د جملې څخه شروع کړو. Sentence is the group of words which has subject and verb and expresses a complete meaning or sense. جمله د لغتونو هغه مجموعې ته ویل کیږي چې فاعل او فعل ولري او یو مکمل معنا او مفهوم ورکړي. فاعل او فعل مو په تیر درسونو کې زده کړل. د یو کار اجرا کوونکي ته فاعل او د یو کار ته فعل ویل کیږي. اوس راځو مثالونو ته. They can speak English. دوی انګلیسي خبرې کولای شي. دلته they subject دی او can verb دی. نو او مکمل معنا هم ورکوي، نو دا سنټنس دی. We play football every week. موږ هره اونۍ فوټبال لوبه کوو. دلته we subject دی او play verb دی او مکمله معنا هم ورکوي. موږ معنا ځینې اخیستلی سو، یعنی موږ هره هفته یا هره اونۍ لوبه کوو. دا یو مکمله معنا ورکوي. هر څوک په پوهیږي. که چیرې تاسې ورته ووایاست موږ هره اونۍ د فوټبال لوبه کوو، نو دا یو سنټنس دی. اوس راځو عبارت یا phrase زده کوو. Phrase is the group of words which doesn't have subject and verb. عبارت د لغتونو هغه مجموعې ته ویل کیږي چې فاعل او فعل ونه لري. دا بیا د جملې برعکس دی. جمله کې موږ فاعل او فعل درلودل، په عبارت کې فاعل او فعل نه لرو. So now let's learn what the clause is. اوس راځو clause زده کوو چې clause څه شی دی. Clause is the group of words that has subject and verb but doesn't express a complete meaning or sense. clause یا فقره د لغتونو هغه ګروپ یا مجموعې ته ویل کیږي چې فاعل او فعل ولري مګر مکمل معنا نه ورکوي، یعنی کوم مفهوم نه ځینې اخیستل کیږي. دا هم د جملې په څیر دی. جمله کې موږ سبجیکټ ورب درلودل خو مکمل معنا مو ځینې اخیستلی سوی. په دا کې هم موږ سبجیکټ او ورب لرو خو په دا کې بیا مکمل معنا او مفهوم نه سو اخیستلی. اوس راځو مثالونو ته چې څرنګه. While he was running. کله چې دی ځغستل. نو که چیرې دا فقره یا کلاس ته پام وکړو، دلته فاعل او فعل وجود لري مګر کوم مفهوم نه ځینې اخیستل کیږي، یعنی خبره دلته نیمه ده. کله چې دی ځغستل. ځکه خبره نیمه ده موږ نه پوهیږو کله چې دی ځغستل ښه نو نور څه وسول، ولې ده ځغستل. نو موږ د دا خبرې څخه کامل مفهوم نسو اخیستلی یا پوره مفهوم نسو اخیستلی، نو په دا خاطر دا کلاس دی. بل مثال when they called. کله چې دوی زنګ ووهل. نو دلته زه پوښتلی سم چې نور خبره دې وکړه. کله چې دوی زنګ ووهل نو بیا څه وشول. موږ یوازې د کله چې دوی زنګ ووهل څخه مطلب نشو اخیستلی. نو هر کله چې د لغتونو یو ګروپ مو ولیدل چې فاعل او فعل درلودل، که مکمل مطلب ځینې واخیستل شو نو جمله ورته ویل کیږي، او که مکمل مطلب ځینې وانخیستل شو نو فقره یا کلاز ورته ویل کیږي. بل مثال whom I told you about. د چا په باره کې چې مې درته وویل. دلته بیا خبره نیمه ده، نو دا کلاس دی. ملګرو په راتلونکي درسونو کې به د جملې ډولونه او همدارنګه کله چې کنډیشنل سنټنسز ته یا شرطیه جملو ته ورسېدلو نو په هغه وخت کې به په صحیح ډول سره د کلاس سره آشنا سو. نو که چیرې تاسې هم غواړئ انګلیسي ژبه د 0 څخه تر 100 پورې زده کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ویډیو لایک مو هیر نشي. په دې چینل کې تاسې ګرامر د 0 څخه تر 100 پورې او همدارنګه د انګلیسي مربوط درسونه لکه پرونانسیشن، رایټینګ، ریډینګ، کنورسیشن او نور انګلیسي پورې مربوط درسونه په عامیانه ژبه باندې زده کولی شئ. دوستانو که چیرې د نن درس څخه مو څه ناڅه زده کړي وي نو مهرباني وکړئ په کومنټ کې یو مثال ولیکئ. تر یو نوی درس په خدای پاک مو سپارم. مننه. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to